د یوه ځوان څخه په ژوندوني د هغه پېښتورګي ویستل شوي دي. دا چې دا موضوع څنګه پېښه شوې ده او څه ډول رامنځته شوې وه، دا ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست، نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې له یوه ځوان څخه په ژوندوني د هغه پېښتورګي ویستل شوي دي او غلا شوي دي. د خوست مدني فعالان یې په اړه داسې وایي: د خوست امنیتي چارواکو نه په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې که د دوی سره واقعا د ولس غم ورسره وي او دا بیچاره لیونی دی، په خوله ګونګ دی، کوم ظالم بچي نیولی دی، نشه یې ورکړې ده، ګردې یې ترې وباسلې دي، هېڅ معلومات نه کېږي. امنیتي چارواکي دې پلټنه وکړي چې عاملین یې قانون منګولو ته وسپاري، څو له نورو خلکو سره داسې کار ونه کړي. د دوی په وینا کوم ډاکټر چې عملیات کړی وي، د هغه سترګې دې وباسي، د ده د سترګو مخ ته د ګردې ترې وباسي چې د بل چا داسې فکر نشي. ګرانو هیوادوالو، قضاوت ستاسو وکړئ چې دا په کوم مذهب کې راغلي دي. د اسلامي ورورولۍ له مخې دا غږ سره بدرګه کړئ. تر دې وروسته بیا د خوست د ولي ویان طالب منګل پر خپل فیسبوک باندې داسې ولیکل: د ګربز ولسوالۍ د اوسیدونکي په اړه چې چا ترې پېښتورګي په پټه ویستل یا غلا کړي دي، خبر درواغ دی. هغه وویل فیسبوک کې یو خبر د ځینو فیسبوکیانو لخوا لاس په لاس شو چې د ګربز ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي څخه چې ګونګ هم دی او چا په پټه باندې نشه ورکړې ده، بیا یې ترې پېښتورګي غلا کړي دي. فیسبوکي فعالانو د هغه کس عکس هم خپور کړی و. خوست والي د دغه موضوع له خبرېدو وروسته ژر د ګربز ولسوال محمد یونس ځدران ته لارښوونه وکړه چې موضوع ژر تر ژره وڅېړي او د یاد کس طبي معاینات وکړي او که حقیقت ولري په اړه یې قاطع اجراات وکړي. د ګربز ولسوالۍ ولسوال محمد یونس ځدران یاد کس پیدا او د روغتیایي څېړنو وروسته په داسې حال کې چې د یاد کس ورور هم موجود و، په ډاګه شوه چې د یاد کس دواړه پېښتورګي روغ او په بدن کې موجود دي. یاد کس د پېښتورګي د پاسه کومه بله د پوستکي ناروغي لري چې د خارښ له امله د ګوتو په واسطه معمولي زخم شوی دی. د طالب منګل په وینا یاد کس چې رواني ستونزه هم لري، بیرته د هغه ورور ته تسلیم شو.